د کندهار ښاروالۍ په دغه ښار کې د سړکونو د پراختیا په موخه 3 سترې پروژې پلي کوي. د یادو پروژو پر رغنیزو چارو یې 2.5 میلیارده افغانۍ لګښت راځي. بودیجه یې د اسلامي امارت له بودیجې څخه ورکول کیږي. مسؤلین وایي دې سره به کندهار ښار لا پراخ او سوداګریز فرصتونه به زیات سي چې په راتلونکو 18 میاشتو کې به یې رغنیزې چارې بشپړې سي. دغه 3 سترې پروژې چې دا د کندهار ښار لپاره حیاتي ارزښت لري، د ترافیک په برخه کې، د نورو سهولتونو په برخه کې، دا پروژې د مدد چوک څخه تر ډنډ چوک پورې یوه پروژه ده چې شاوخوا 5.5 میلیونه افغانۍ د دې سړک پر جوړولو باندې بغیر له استملاک لګیږي. د ډنډ څخه تر باغ پوله پورې بله پروژه ده 80 متره جاده چې دا څه باندې 1 میلیارد افغانۍ د دې پروژې پر سړک جوړونې باندې ځي. دغه پروژه چې د کندهار ښار له ختیځ، لویدیځ او شمال لور ته د سړکونو د پراختیا په موخه ترسره کیږي. د مدد چوک څخه تر ډنډ چوک پورې د سړک پراختیا چې 550 میلیونه افغانۍ، د ډنډ څخه تر باغ پوله د سړک پراختیا چې څه باندې 1 میلیارد افغانۍ، او بل د بولدک سړک ته څیرمه د نړیوال هوایي ډګر سړک او د کابل سړک سره نښلوي چې څه کم 1 میلیارد افغانۍ لګښت ورباندې کیږي. د ښاروالۍ مسؤلین وایي د یادو سړکونو د ودانیو د استملاک لپاره هم 250 میلیونه افغانۍ د ملکیتونو څښتنانو ته ورکول کیږي. تقریبا 2.5 میلیارده شاوخوا روپۍ پر دغو سړکانو باندې ځي چې خالي د سړک جوړونې مثلا. په دې کې د استملاک برخې ته به راسو چې 2 برخې لري، یو د خلکو د ودانیو قیمت دی او یو د مځکو قیمت. موږ تخمینا چې اټکل مو کړی دی خالي د ودانیو د 2.5 میلیونه افغانۍ خلکو ته ورکول کیږي. بلخوا د کندهار ښار اوسیدونکي یادې پروژې د کندهار ښار د پراختیا لپاره خورا مهمې ګڼي. دوی وایي دغه ښار کې نفوس ورځ تر بلې زیاتیږي او د کندهار ښار چې د سردار محمد داود خان د واکمنۍ پر نقشه جوړ دی د زیات نفوس ظرفیت نه لري. دوی د سړکونو پراختیا د خورا مهمو اړتیاو څخه ګڼي. زما په فکر سره زه په کندهار په تاریخ کې در دغه غټه پروژه زه نه وینم. د دغه چوکې مدد څخه زه در ډنډ در چوکه پورې یعنې تقریبا 400-500 کوره به وي په پښې کې چې په هغې کې تقریبا زیاته برخه یې د پیرکې سرایونه دي، نه یعنې دولتي ځایونه دي، نه بیروبارو رش خو چې دی هغه هم کمیږي. یو شی دی که ستا یاد که 20 کاله 15 کاله مخکې د کندهار څخه څوک تللي وي چې راسي برته هغه کندهار، نو که د دا سړک بدلون بیا چې دی ښار پر بل مخ اړوي یعنې پر بله خوا باندې که موږ نور ولایتو ته وګورو، کابل ولایت ته وګورو، ډېره پرمختګ کړی دی. ډېر کور مو ودان، دا خو ډېره ښه پروژه ده، ډېر کار شوی دی. سړک به مو غټ سي وروره، چار وخت ټکر کېږي نو هغه ښه دی که دا. د مسؤلینو په خبره کندهار ښار کې د دغو پروژو په پلي کېدو سره به ښار پراخ او ګڼه ګوڼه به کمه او سوداګریز فرصتونه به زیات سي.